سلامونه وخت مو پخیر. نن چهارشنبه د تلې یا میزان 11 اکتوبر 2 نیټه ده. پام وکړئ د نن مهمو خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. اسلامي امارت د اسرائیلو کړنې وغندلې او له نړیوالو د غوث دریځ غوښتنه لري. خونړي سیلابونه او په 8 ولایتونو کې رامنځته شوي حالات. خیبر پښتونخوا کې د پولیسو له لوري د لوی قومي جرګې پر چمتو کوونکو برید. پر اسرائیلو د ایران له برید وروسته د نړیوالو دریځونه. اوس هم بشپړ خبرونه. زه وحید الله توحیدي یم. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت پر لبنان، فلسطین، سوریه او یمن د اسرائیلو لخوا ترسره شوي بریدونه غندي او دا کار د ټولو نړیوالو اصولو او اخلاقو خلاف بولي. د اسرائیلو لخوا پر لبنان او سوریه ترسره شویو بریدونو کې تر اوسه پورې 98 کسان وژل شوي دي او د فلسطین او یمن پر بېلابېلو سیمو د شویو بریدونو جزئیات لا نه دي روښانه. د افغانستان اسلامي امارت پر فلسطین او لبنان د اسرائیلو ځمکنی یرغل د ټولو نړیوالو اصولو خلاف او بشري حقونو ضد عمل بولي او په کلکه یې غندلی دی. د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې نړیوال او د سیمې هیوادونه باید په فلسطین او لبنان د اسرائیلو د یرغل او نسل وژنې پر وړاندې غوڅ دریځ ونیسي. د افغانستان اسلامي امارت له دې وړاندې هم د اسرائیلو له لوري د فلسطین د خلکو د وژنې او یرغل په اړه خپل خواشیني څرګنده کړې او د نړیوالو پر چوپتیا یې افسوس ښودلی. د هېواد په 8 ولایتونو کې سیلابونو 29 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په دې وروستیو څو ورځو کې د هېواد په 8 ولایتونو کې سیلابونه ګڼ شمېر خلکو ته مالي او ځاني تلفات اړولي دي. په دې وروستیو څو ورځو کې د هېواد په 8 ولایتونو کې سیلابونو د 14 تنه ژوند اخیستی او 14 تنه نورې ټپیان کړي دي. له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې مسؤلینو ویلي چې په دغو سیلابونو کې څه باندې 100 کورونه په بشپړ او نیمه بڼه ویجاړ شوي او څه باندې 950 جربه کرنیزه ځمکه یې هم لاندې کړې ده. چې په دغو سیلابونو کې څه باندې 100 کورونه په بشپړ او نیمه بڼه ویجاړ شوي او څه باندې 950 جربه کرنیزه ځمکه یې هم لاندې کړې ده. دغه سیلابونه په غزني، لغمان، ننګرهار، فراه، پکتیا، بادغیس، هرات او دایکنډي ولایتونو کې راغلي دي. دغو سیلابونو پر ځاني تلفاتو سربیره مالي زیانونه هم اړولي دي. بلخوا په دغو پیښو کې زیانمن شوي خلک له سرپرست حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره خپلې مرستې ور ورسوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی له خپلې دندې ګوښه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغانستان لپاره د دغه وزارت ځانګړی استازی ټام ویست د افغانستان د استازولۍ له دندې ګوښه او نوموړی د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د برخې مشر ټاکل شوی. په افغانستان کې واک ته د سرپرست حکومت له رسېدو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له دندې ګوښه او پر ځای د هغه مرستیال ټام ویست وګمارل شو. د افغانستان په تړاو په وروستیو غونډو کې د ټام ویست نه ګډون د هغه د دندې په تړاو ګونګسې پورته کړې وې. ایراني چارواکي وایي نور د ناقانونه افغان کډوالو د منلو توان نه لرو او تېره ورځ 319 افغان کډوالې کورنۍ له ایران او پاکستان څخه هېواد ته راستنې شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مؤمنی ویلي هیواد یې نور د قانون افغان کډوالو د منلو توان نه لري او وایي د هغوی شړل یې کاري لومړیتوب دی. مؤمنی چې په یو خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل د کډوالو ستنولو پلي کولو لپاره یې اړین تدابیر هم نیولي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر دا څرګندونې داسې مهال کړي چې په دې وروستیو کې په ایران کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د پولیسو او ایراني وګړو لخوا د ناوړه چلند خبرونه رسنیز شوي دي. د راپورونو له مخې ایران د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر هم ګړندی کړی دی چې تېره ورځ سه شنبې 319 افغان کډوالې کورنۍ له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستنې شوي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په وینا ځینې کورنۍ په خپله خوښه او ګڼ شمېر نورې په جبري ډول ایستل شوي. دغه کورنۍ د تورخم، سپین بولدک، پل ابریشم او اسلام قلعه له لارې هیواد ته داخلي شوي دي. مسؤلین وایي ډېرې کورنۍ خپلو کورونو ته رسېدلي او ځینې په کمپونو کې ځای پر ځای شوي دي چې مرستې هم ورسره شوي. په پاکستان او ایران کې به افغان کډوالو ته د پاسپورت ترڅنګ د برېښنایي پیژندپاڼې اخیستو اسانتیاوې برابرې شي. د سرپرست حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی ایران او پاکستان کې د کډوالو اتشو سره آنلاین ناسته وکړه.
خلیل الرحمن حقانی زیاته کړه اسلامي امارت په پلان کې لري چې په یادو هیوادونو کې د افغان کډوالو لپاره د پاسپورت او برېښنایي پیژندپاڼو اخیستلو اسانتیاوې برابرې کړي. په دغه انلاین ناسته کې کوربه هیوادونو کې د افغان کډوالو د ننګونو وضعیت او نورو ستونزو په اړه هم خبرې وشوې. حقانی په دغه انلاین ناسته کې په دواړو هیوادونو کې د افغان کډوالو د اړتیاوو پوره کولو ډاډ ورکړی. یاده ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې په دواړو هیوادونو کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني او ایراني پولیسو له لورې د ناوړه چلند راپورونو زیاتېدو ترڅنګ هره ورځ په سلګونه کورنۍ له دغو هیوادونو په جبري ډول هیواد ته راستنوي. پیښو سره د مبارزې ملي ادارې او ډنمارک کډوالو نړیوالې موسسې ترمنځ په بېلابېلو برخو کې هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د یادې ادارې مسؤلین وایي د دې ادارې د رئیس ملا نورالدین ترابي او ډنمارک د کډوالو نړیوالې موسسې ترمنځ د ګډو همکاریو 2 هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د پیښو سره د مبارزې رئیس ملا نورالدین ترابي یاد پلاوي ته د ښه راغلاست ترڅنګ ویلي ټولې موسسې او دولتي ادارې باید په ګډه یوځای کار وکړو ترڅو د طبیعي پیښو او غیر طبیعي پیښو پر وړاندې مبارزه وکړو. نوموړي همداراز د ټولو موسسو څخه غوښتي چې افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي ترڅو افغان ولس د فقر او بېوزلۍ څخه وژغورل شي. سمنګان کې د ترافیکي پیښې له امله یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي. د یاد ولایت د امنیت قومندانۍ ویان حشمت الله رحماني رسنیو ته ویلي دغه پیښه د سمنګان ولایت په دره صوف بالا ولسوالۍ کې د فلانکوچ ډوله موټر د ټکر له امله رامنځته شوی چې له امله یې 18 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د مسؤلینو په خبره په دغه پیښه کې 3 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي او په موټر کې تخنیکي ستونزه ښودل شوې ده. مسؤلین زیاتوي د پیښې ټپیان د دره صوف دیش بستریز روغتون ته د درملنې په موخه وروړل شوي دي. په ننګرهار کې د احمدزیو د قوم د کورنیو ترمنځ 10 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. دغه دښمني په 2014 کال کې د کرکټ لوبې پر مهال په شمشتو کې پیل شوې وه. ننګرهار کې د احمدزیو د قوم د 2 کورنیو ترمنځ 10 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. د ننګرهار ولایت بېسود ولسوالۍ اړوند میرویس مینه کې د احمدزیو د سرتاسري شورا په هلو ځلو د لال محمد او ظفر خان د کورنیو ترمنځ 10 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه او یو بل ته د وینې له پوره تیر شول. قومي مخاورو وایي د دښمني په 2014 کال د کوزي پښتونخوا شمشتو سیمه کې د کرکټ لوبې پر مهال رامنځته شوې وه چې پکې د ظفر خان د کورنۍ یو کس وژل شوی او 3 نور ټپیان وو. د احمدزیو په قوم پورې مربوط د 2 پلرینو چې و د هیاخیلو مربوط او بل د مساخیلو د پلرینو مربوط کورنۍ ترمنځ تقریبا په 2014 کال کې په پاکستان کې وشخړه راغلی و چې یو تن په شهادت کې رسېدلی و یعنې مړ شوی و او 3 تنه زخمیان وو. نو د پس د ډېرو هلو ځلو نه د هیاخیلو د رهبري شورا د غړو په هڅو باندې د دې په هلو ځلو باندې وکړم کوله چې نن دواړه کورنۍ جانب دې ته راضي شول چې موږ صلح کوو. د ښکېلو کورنیو غړي خوښ دي چې د کړاو ډک ژوند یې پای مومي او دغه انسان خوړونکي دښمني د علماو قومي مشرانو او ځوانانو په نستړي کېدونکو هلو ځلو په ورورۍ بدله شوه او له دې وروسته به یو د بل وینو ته تږي نه وي. له کلونو په دښمنۍ کې ښکېلې دا کورنۍ چې په دغه موده کې له ګڼو ستونزو سره هم مخامخ شوي په نورو کورنیو او قومونو غږ کوي چې له دښمنیو مخ واړوي او د ورورۍ له ژوند خوند واخلي. دا مشکل 10 کاله 11 کاله مخکې په شمشتو کې سوي او 10 کاله بعد الحمدلله نن پای ته ورسېدل او نن موږ راغلو دلته پوه شو موږ وزر راشئ قبول شو معامله په خیر او خیرت سره خلاصه شو. الله دې دغه ټولو سپین ته خیر ورکړي. موږ دا بدي وه دا په نیکي سوه او له دې نه ایسته چې یو په بل باندې موږ تعرض نه کوو. دغه ته فرض دغسې جوړه وکړي او که 10 کسه مړه کړي بېرته به بیا جوړه کوي او بیا به هم جوړې ته کېني. د یادې جرګې مسؤل قومي مشران وایي له دې وروسته به دواړه کورنۍ یو بل ته درناوی کوي او ټولو حقونو ته به ژمن وي. د دوی په خبره که یو پر بل د برید کولو او یا غچ اخیستلو هڅه وکړي د احمدزیو د قام د تړي سره سم به نهګونې پور پرې کوي او یاد قوم او جرګې ته به مخ تورن وي. خو موږ هغه په فیصله کې لیکلي دي دا د احمدزیو دا یو قانون ده. د احمدزیو دا قانون ده په هره فیصله کې موږ لیکو چې که د نن تاریخ نه وروسته دغه فیصله چې موږ وکړه که د دغه فیصلې چا خلاف ورزي وکړه هغه به نګونی پور شرم ورکوي هغه خلکو ته هغه به نګونی پور ورکوي لکه اوس موږ چې چاته هر څومره پورې ښیي هغه به بیا 9 چنده پور ورکوي. دا د احمدزیو قانون ده
دا موږ لیکلي او په هره فیصله کې لیکو، تنها دا نه چې په دې کې لیکلي بلکې په هره فیصله کې لیکو چې موږ د مذهب شورا کې دا فیصله کوو. په تیرو څه د پاسه 3 کلونو کې چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی، د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو او ګڼو نورو ولایتونو کې په زرګونو لوی او وړې دښمنۍ په ورورۍ بدلې شوي دي چې ځینې خو یې ان داسې دښمنۍ هم وي چې د مړو او ټپیانو شمېر پکې تر سلګونو رسېدلی و او لسیزې په بر کې نیولې وي. په لغمان کې د 4.2 میلیونه افغانیو په ارزښت یو چک ډیم ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دا چک ډیم د FAO موسسې لخوا په 6 میاشتو کې جوړ شوی او 3700 متره مکعب اوبه ذخیره کولی شي. د لغمان والي په دې اړه وویل چې دا پروژه د کرهڼې او اوبو مدیریت لپاره مهمه ده او له نورو موسسو یې د ورته پروژو په پلي کولو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د لغمان ولایت اړوند ګلاران سیمه کې چې د شدید سوکړې سره مخامخه ده، د اوبو یو چک ډیم جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د لغمان ولایت سیندیزي حوزې رئیس شیرجان رشیدي په خپلو خبرو کې وایي په یاد چک ډیم باندې د WFP موسسې 4.2 میلیونه افغانۍ مالي لګښت د FGO موسسې په تخنیکي همکارۍ جوړ او نن عملاً ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. ښاغلي رشیدي وایي یاد چک ډیم د 10 متره پراخوالي او 4 متره په لوړوالي سره جوړ شوی دی چې د 3000 متره مکعب اوبو ذخیره کولو ظرفیت لري. دا ګلارام ساحه دی، لغمان ولایت مرکز پورې مربوط ساحه ده. د دې قرارداد موده 6 میاشتې و چې 6 میاشتو کې دا تکمیل شو انشاءالله. او دې کې تقریبا 1 تنه کارګرانو د دې ظرفیت د اوبو کنه اوبو ذخیره کولو ظرفیت 3700 متر مکعب دی. مجموع لګښت تقریبا 4.2 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی او تطبیق کوونکې مؤسسه FGE دی. 4 متر جګوالی دی او 10 متر والی دی. بل لوري ته د لغمان والي مولوي شیر احمد حقانی وایي یاد چک ډیم په داسې یوه سیمه کې جوړ شوی دی چې له ورځې بلې ته پکې د اوبو د سطحې د ټیټېدو ستونزه په زیاتېدو وه. هغه وایي په راتلونکي کې ګلارام او نورو سیمو کې د ورته چک ډیمونو د جوړولو اراده لري او په یاده برخه کې د یو شمېر نړیوالو مؤسساتو او ادرسونو سره هم خبرې کړي دي. دا یو ښه اقدام دی یقینا په لغمان کې د چک ډیمونو ډېر ضرورت ده او دغه چک ډیمونه جوړ شوي دي د همکارو مؤسسو لخوا نه. دا ښه پرمختګ ده او ښه اقدام ده. انشاءالله دا شروع ده چې موږ څه ملګري راځي، مؤسسات راځي، یا خپله د اسلامي امارت د اوبو انرژۍ وزارت چې ده هغه هم د اوبو په مدیریت کې یا د اوبو د سطحې په لوړوالي کې هغوی هم ژمن دي. انشاءالله موږ هم کوشش کوو چې وخت په وخت باندې دې توجه وکړو او دغه د خلکو زیات مشکلات د اوبو دي په لغمان کې، دغه مشکلات به انشاءالله په دې سره حل وګرځېږي. بل ورته ځایي خلک وایي حق دی چې سختې وچکالۍ له ګواښ ژغورل کېږي او په سیمه کې داسې یو چک ډیم ورته جوړېږي چې په زراعتي او نور برخو کې به د خلکو د اوبو اړتیا پوره کړې شي. دوی زیاتوي په یاد چک ډیم کې سلګونه ځوانانو ته کاري زمینې هم برابرې شوي او هغه څاګانې چې تر پرونه وچې وي اوس یې د اوبو سطحه لوړه شوې ده او د پاکو اوبو له نعمت بیرته برخمن شوي. دا کله چې دا چک ډیم جوړ شو موږ ډېره خوشحاله یو ځکه چې موږ ته فایده وشو، موږ ته کار پیدا شو. اسلامي امارت هم خوشحاله چې دلته یې کار وکړو او موږ ته لار پیدا کړه چې کار وشي. امتیا خو ډېر راغلی ځکه چې موږ یعنې ساګانې وو، دلته ساګانو ته فایده راغی، اوبو پیدا شو او ډېر فایده وشو. دا ځکه چې فصلونو دا موږ زراعت و دا یعنې زراعت ته ډېر فایده وشو. ولسونه د بند په مورد کې ډېر خوشحال دي او امارت نه غواړي چې دا نور هم اقدام وشي، د وطن کې کارونه وشي. دا بعضې ځوانان هم داسې بیکاره دي، کار برابر شي ورته. په دې وروستیو کې د سرپرست حکومت لخوا د لغمان په شمول د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د اوبو د مهار لپاره ګړندۍ هڅې روانې دي او په اکثریت هغو سیمو کې واړه او لوی چک ډیمونه جوړ شوي دي چې د سختې کاتسالۍ سره مخامخ وي. د نورستاني وګړو هغه ارمان په پوره کېدو دی چې غوښتل د نورستان او کونړ لویه لار دې په اساسي ډول ورغول شي. د نورستان او کونړ ترمنځ د سړک په اساسي ډول د رغونې چارې د ټولګټو چارو وزارت لخوا د څه د پاسه 600 میلیونه افغانیو په لګښت پیل شوي چې د یو کال په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د نورستاني وګړو د پیړیو هغه ارمان په پوره کېدو دی چې غوښتلي د یاد ولایت او کونړ ترمنځ غځېدلی سړک په اساسي ډول جوړ او خلک پرې تګ راتګ وکړي. دغه لاره چې نږدې 100 کیلومتره اوږدوالی لري د دوه لاټو چارې په اساسي ډول له مرکز پارون پیل شو چې نږدې 22 کیلومتره اوږدوالی لري او څه د پاسه 600 میلیونه افغانۍ لګښت پرې د ټولګټو چارو وزارت لخوا کیږي. د نورستان ولایتي مسؤلین په تړاو وایي نورستان او د کونړ
د ولسونو انتظار ختم شو او کوم سړک چې د کونړ او نورستان خراب و نو ان شاء الله نو نن افتتاح وشوه او همداشان د تمویلونکی د فواید عامې وزارت ده او تقریبا څه د پاسه 100 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي او زه د نورستان او د کونړ ولسونو ته د دغه سړک د افتتاح مبارکي وایم. نورستان ولسونو ته زه اطمینان ډاډ ورکوم چې انشاءالله په آینده کې به نورې پروژې انشاءالله شروع شي او انشاءالله موږ خپلې هلې ځلې کوو چې نور ځایونو کې چې کوم سړکونه جوړولو ته ضرورت لري انشاءالله هغه به عملا جوړ شي. بل لور ته د ټولګټو چارو د سړک ساتنې او څارنې مؤمن مولوي عبدالجبار اخوند د نورستان او کونړ ترمنځ د لوی لارې اساسي رغون د پرانستې په پروګرام کې وویل. یاد ولایت ته به په نورو برخو کې هم اولویت ورکوي ځکه په تیر کې له پامه لوېدلی او د بیا رغونې په برخو کې ورته هیڅ نه دي شوي. هغه وویل سږ کال په ټول هیواد کې د نورستان سړک ته ورته 400 پروژې پلي کړي دي. که زموږ مشران دي که زموږ کشران دي په ټولو ولایتونو کې په ټولو ولسوالیو کې په ټولو ادارو کې هغه په دې باندې عمل شوي دي چې یوازې هغه سبق چې داخل و خارج ته تاسوات ته کوي زه د خدای دین غواړم او د ولس او بادول غواړم او د خلکو دپاره هغه خدمت غواړم چې خلک خوشحاله کېږي. دا د نورستان دپاره ځاکمه پروژه ورسره راغلې ده. یعنې په افغانستان کې تقریبا په پروژ کال کې موږ 488 دا رقم پروژې درلودې. الله جل جلاله دې موږ ته د دې توفیق راکړي چې دغه ولس خدمت په هغه اندازه باندې وکړو لکه څنګه د ولس ضرورت او تقاضا ده. بل لور ته د نورستان ځایي خلک خوښ دي چې له مودو وروسته یې غوښتنو ته مثبت ځواب ویل کېږي او هغه لاره په اساسي ډول رغول کېږي چې دوی ته یې د شیبو سفر په ساعتونو بدل کړی و. دوی په یاد ولایت کې د لا نورو بیا رغنیزو پروژو غوښتنه هم کوي. زمونږ یوازینی ارمان چې د نورستان د ولسونو د انکشاف په برخه کې یو د دې سړک افتتاح او بیا په څنګ کې د چوکداره طریقه کمدیش او دویدل وسلول مرکز سره او د کوردر تیتین سړک له طریقه د غربي نورستان چې درې ولسوالۍ نورګرام او دواب منډول دي د دې وسلول چې مریضان پیدا کېدل یا موږ خپل په دې لاره باندې سفر کوو نو شپږ 8 ساعته به موږ په یو طرف باندې به زموږ مصرفي ده. حالان چې که دا پوخ شي دغه سړک نو هغه 2 یا 2.5 ساعتو لاره ده. همدارنګه د خصوصي شرکتونو مسؤلین چې د کونړ نورستان سړک ورته په قراردادي ډول ورکول شوی وایي د یاد سړک چارې به له ټولو انجینري نورمونو سره سمې پر مخ وړي ځکه یاده لاره یو مهمه لاره ده او زیات خلک پرې تګ راتګ کوي. په خبره د غر ښویدنې د مخنیوي او سیند ته په ورڅیرمه سیمو کې به د سړک دواړو خواو ته استنادي دیوالونه هم د دغه پروژې یوه برخه وي. نو دا پروژه چې د 2 لاټه ده چې یو لاټ یې د سټاپ نه نیولې تر دغه پورې د ځنګل پوستې پورې تقریبا 11.6 کیلومتره کېږي او بل لاټ چې د هماغه ځای نه شروع د نورستان ولایت نه تېرېږي 10.250 کیلومتره کېږي. استنادي دیوالونه دي په زیاتره ساحو کې هم د غرونو ښویدنو د خاطره دي هم د سیند د خاطره دي. 6 کیلومتره چې په دې کې اسفالټ کېږي 1.5 متر یو خوا 1.5 متر بل خوا ته چې دی خامه شولډرې لري. همدارنګه د نورستان امنیه قوماندانۍ مسؤلین وایي د یاد سړک د روانو رغنیزو چارو د امنیت په برخه کې ځانګړي تدابیر نیولي. پرسونل به ورته زیاتوي او هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې د سړک سازي د روانو چارو پر مخ خنډونه رامنځته کړي. نورم امنیتي کسان ورته ډیرو انشاءالله د دې فرصت په چاته نه ورکوو زموږ د وطن په آبادي زموږ د وطن په ترقي کې څوک خنډ او ځنډ راکړي شي. انشاءالله موږ د دې ستاسو په حضور کې د دې ژمنه کوو او اطمینان درکوو. نورستان په افغانستان کې یو له هغو ولایتونو دی چې طبیعي ښکلاګانې سارې نه لري خو د لارې خرابوالي له امله به ورته ډېر کله کورنیو او بهرنیو سیلګرانو زړه نه ښه کولو او خپله ځایي خلک هم د دغې لارې له امله له کړاو سره لاس او ګریوان وو. منصور پښتین وایي د پېښور پولیسو خیبر کې د قومي جرګې پر کمپ برید کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وایي د پېښور پولیسو په خیبر ایجنسۍ کې د قومي جرګې د تیاري پر کمپ برید کړی. ښاغلي پښتین نن پر خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې تېره شپه د پېښور له پولیسو سره څو مخ پټو کسانو د پښتون قومي عدالت په نوم د کېدونکې جرګې پر کمپ برید کړی. ډز یې کړي او یو شمېر خیمو ته یې اور اچولی دی. پښتین زیاتوي د ډزو او اوښکو بهونکي ګاز د کارولو له کبله د دوی ځینې ملګري ټپیان او ځینې نور بې هوشه شوي دي.
د خیبر پولیسو او خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران له قانون په سرغړونو تورن کړي او ځینې په امنیتي ادارو د نیوکو په تور نیولي دي. بیا هم ښه راغلاست یو څو بهرنیو خبرونو ته. د اسرائیلو لومړي وزیر نتنیاهو د ایران بریدونه تېروتنه بللې او د غچ اخیستو خبره یې کړې ده. د نړۍ بیلابیلو هیوادونو او ځینو نړیوالو بنسټونو او ادارو پر اسرائیلو د ایران توغندیز برید ته غبرګونونه ښودلي. یو شمېر اسرائیل پلوه هیوادونو د ایران د تېرې شپې برید په کلکه غندلی او له دواړو لوري غوښتي چې له زغمه کار واخلي، خو له بل لوري ځینو ایراني پلوه ډلو بیا دغه برید د ستایلو وړ بللی. له یاد برید وروسته د برېټانیا لومړي وزیر کیر سټارمر له خپل اسرائیلي سیال بنیامین نتنیاهو سره ټلیفوني اړیکه کړې. سټارمر د برید غندنې ترڅنګ زیاته کړې برېټانیا د اسرائیلو او دغه هیواد خلکو امنیت ته ژمنه ده. له برېټانیا وروسته د امریکا ولسمشر جو بایډن هم یاد برید غندلی او زیاته کړې ده کوم معلومات چې موږ لرو دغه برید بې اغېزې او ناکام دی. بایډن زیاته کړې د امریکا فوز له اسرائیلو دفاع کړې او لا د مخه یې د داسې بریدونو لپاره چمتووالی درلود. د اروپایي هیوادونو له جملې جرمني او فرانسې هم په منځني ختیځ کې د ستونزو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له ایرانه غوښتي چې له زغمه کار واخلي او د کړکېچ د زیاتوالي سبب نشي. له بل لوري د یاد برید ستاینه بیا د حماس، حزب الله، حوثیانو او په عراق کې مقاومت ډلې له لوري ترسره شوې. یادو ډلو له ایران خپل ملاتړ ترڅنګ زیاته کړې د هر ډول ګواښ په وړاندې له یاد هیواد سره ولاړ دي. او دا هم د ایران وروستي بریدونو ته د نړیوالو هیوادونو او بنسټونو خبرګونونه. المطار راح يا ولاد، راح المطار، راح مطار مفتيم راح. پر اسرائیلو د ایران توغندیز برید دا ځل د تیر هغه په څیر نه و. ایران وایي د چهارشنبې د شپې توغندیز برید یې بریالی و او 90 سلنه توغندي تر خپل هدف رسیدلی. د ایران د فوز مشر محمد باقری له برید وروسته اسرائیلو ته د خبرداري په ډول وویل که د ایران د حاکمیت او یا هم ارضي تمامیت پر ضد ګام پورته کړ نو د تیرې شپې د بریدونو څو برابره لوی برید سره به مخ او د اسرائیلو بنسټونه به په نښه کړو. من در اینجا اعلام میکنم که سپاه پاسداران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران چه در بعد دفاعی و چه در بعد آفند و تکرار این تهاجم و چندین برابر این کاملا آماده هستند. اگر رژیم صهیونیستی که به دیوانگی رسیده کنترل نشه توسط امریکا و اروپا و بخواد چنین جنایت‌هایی رو ادامه بده و یا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه، عملیات امشب با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد و تمام زیرساخت‌های اونها مورد اصابت قرار خواهد گرفت. د ایران سپاه سالار محمد باقری ویلي د ایران ټول وسلوال ځواکونه او سپاه پاسداران دفاعي او تهاجمي برخو ته بشپړ چمتووالی لري او د اسرائیلي ځواکونو برید ته به یې غبرګون له دې هم لوی وي. پر اسرائیلو د ایران د تیرې شپې د توغندیز برید د تلفاتو په اړه تر اوسه اسرائیلي رژیم کوم معلومات نه دي ورکړي، خو د المیادین په نوم عربي ټلویزیون د حزب الله ډلې د سرچینو له قوله ویلي دې بریدونو کې د اسرائیلو 3 فوځي اډې په بشپړ ډول له منځه تللي دي. سرچینې لیکلي رامون، نواتم او حدسارین هغه فوځي اډې وې چې اسرائیلي رژیم جنگي الوتکو لپاره کارولې او نظامی وسایل او وسایط پکې ځای پر ځای خوندي وو. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د ایران د تیرې شپې برید ته په غبرګون ویلي ایران لویه تېروتنه وکړه، خپل وار نه پرېږدي او ایران به د دې برید بیه پرې کړي. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو په عین حال کې دا هم ویلي دوی به د ایران د تیلو تأسیسات په نښه کړي، خو د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای بیا له برید وروسته په خپل ټویټر اسرائیلو ته د خبرداري په ډول لیکلي که اسرائیل کوم اقدام وکړي نو بل برید به یې له دې هم دردونکی وي.
د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي دا د اسرائیلو پر ضد یو پریکنده اقدام و. دښمن د موږ سره جګړه کې ځان نه ښکیلوي، دا برید زموږ د ځواک یوه کمه برخه وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا تر یو بریده ډیپلوماټیکه ژبه کارولې او ویلي دي د دوی اقدام پای ته ورسید. فرانسې او اسرائیلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه د بیړنۍ ناستې د جوړولو غوښتنه کړې. د امریکا دفاع وزیر لایډ اسټن بیا ویلي دوی په منځني ختیځ کې د خپلو ګټو د دفاع لپاره چمتو دي. لویډ اسټن دا هم ویلي د ایران برید بیا غیزې دی او دوی به د اسرائیلو په ملاتړ له تهران غچ واخلي. د ایران د فوز مشر بیا پر امریکا غږ کړی چې خپل تیر چلند څخه د لاس واخلي او د اسرائیلو مخه دې ونیسي څو سیمه د ثبات پر لور لاړه شي. د موج نیوز درنو کتونکو دا و د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.